ډیره مهرباني د درویش روخان صاحب دغه یو دوه شعرونه ماته وختي را یادېدل چې کله د سندرې خبره کېده او د هنر خبره کېده. اوس مې په هر فکر باندې داغ د زخم نه ښکاري، اوس مې په هر فکر کې پرته د امن زغره ده او رنګ د اننګوی جنګ پرستو زړ زبېښلی دی. سوله د دې ملک د پیغلتوب نه مروره ده او څنګه مې دنیا دهشتګرد په نامه پیژني، څنګه مې دنیا دهشتګرد په نامه پیژني. امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندره ده. نو ډېر زیات خوشحاله یم چې دې فورم ته نن خبرې کوم او د نن یو کال مخکې زما په خیال چې په پېښور کې زموږ یو بل مشر هم هڅه کړې وه چې دغه شان د تبلې د رباب د دغې حوالې سره کار شروع کړي. او د هغې نه پس نن موږ وینو چې عملي کار هم شروع شو. نو ډېر زیات خوشحاله یم. ما خپل ټول کشران خبر کړي دي، انشاءالله پېښور ته به راځي او په دې کې داخله هم کوي. روغاني صاحب یو خبره وکړه چېرې په دنیا کې دا څومره ایجادات شوي دي نو دا ډېر زیات په کم وخت کې شوي دي. خو ما یو خبره بله اورېدلې وه په دنیا کې چې دا څومره ایجادات کیږي نو دا په دې سوچ کیږي چې دې نه به انسانیت فایده اخلي. هر هغه څیز چې هغه انسانیت ته فایده نه ورکړي هغه د لږ ټایم سره ختم شي یا پې بندیزونه ولګي. نو موسیقي د دې آلات او د دې د لارې چې کوم علم خورېږي یا دې د لارې چې کوم سایکولوجیکل اثر په انساني وجود باندې او په انساني سوچ باندې پرېوځي نو دا هم هسې نه دی چې دا څیزونه زموږ مخې ته پراته دي. نو روغاني صاحب زه تاسو ته په دې ګام پورته کولو باندې مبارکي وایم او انشاءالله چې دا شعر یوه کړۍ ماته را یادېږي چې ستوري د اسمان په پښتونخوا کې ځلیدلي دي. نو بالکل چې دا هم هغه اشارې دي چې که د تشدد مخه اوس مونږ د ټوپک د لارې یا مخامخ په پرځولو نشو نیولی، دا ټول نه غټه لار ده چې مونږ زمونږ چې کوم هغه صحیح تصویر دی هغه مونږ دنیا ته وښو او خاص کر په دې خپله منطقه کې په دې خپل صوبه کې کار وکړو. ډېره زیاته مننه کوم.